بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درسي ویډیو کې موږ او تاسې په نشایسته باندې یا هم په سټارچ باندې غږیږو. دا چې نشایسته څه شی دی، د هغې جوړښت څه شی دی، ځانګړنې څه شی دي، په کوم ډول باندې لیدل کیږي، کوم ډول مواد یا توکي لري، په دې ټولو موضوعات په همدې درسي ویډیو کې تم کیږو. لکه چې ومو ویل، نشایسته هم یو له پولیساکارایډونو څخه دی، یو له پولیساکارایډونو. موږ پولیساکارایډونه په تېره درسي ویډیو کې ویلي وو چې دوه ډوله لري. یو ډول یې هومو پولیساکارایډ دی. هومو پولیساکارایډ په دې معنا باندې چې ټول مونوساکارایډونه چې په دغه پولیساکارایډ کې موجود دي هغه یو ډول مونوساکارایډ دی. او په نشایسته کې هم دغه مونوساکارایډ یې ګلوکوز دی. که چیرې په لنډ ډول باندې ووایو، په خلص شکل سره وایو چې نشایسته هماغه پولیساکارایډ دی یا یو پولیمیر دی چې د ګلوکوز څخه جوړ شوی دی، یا مونومیر یې ګلوکوز دی او دا خپله د ګلوکوزو یو پولیمیر دی. په ټوله کې نشایسته هغه مایکروسکوپیک ګرانیولونه لري، یعنی ګرانول په شکل باندې شتون لري. دا چې ګرانولونه څنګه رامنځته کیږي هغې باندې هم تم کیږو. ولې په ټوله کې نشایسته که چیرې تر مایکروسکوپ لاندې وکتل شي، مایکروسکوپیک ګرانیولونه هم دي، یعنی مایکروسکوپیک دانو په شکل باندې که چیرته وایو ګرانول، یعنی دانو په ډول باندې دي. د نباتاتو بنسټیز ذخیره ده خوراکي ده، په همدې شکل باندې هلته ذخیره کیږي او له هغوی څخه ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه نشایسته د انسانانو هغه اساسي او بنسټیز یا یو له عمده کاربوهایدریټونو څخه دی چې انسانان یې د خوراکي توکو په ډول باندې اخلي، او یا هم یو عمده خوراکي کاربوهایدریټ دی چې انسانان د خپل انرژۍ د تولید لپاره له هغې څخه ګټه اخلي. البته بنسټیز دنده یې د انرژۍ تولید ده، یا کولی شي چې په نورو برخو کې مثلا همدغه ګلوکوز تبدیلیږي، او ګلوکوز بیا کیدلی شي د اړتیا په وخت کې مختلفو نورو محصولاتو ته تبدیل شي چې هغه د میټابولیزم موضوع ده. چون ومو ویل چې یو پولیساکارایډ دی او مونوساکارایډونه تاسو پوهیږئ چې یو له بله سره د ګلایکوزیډیک رابطې په واسطه باندې یو ځای کیږي. نو د دې په داخلي جوړښت کې کومې رابطې چې د مونوساکارایډونو ترمنځ دي هغه د ګلایکوزیډیک رابطې دي، او همدغه ګلایکوزیډیک رابطې د یو انزایم په واسطه باندې چې د امایلیز په نامه باندې یادیږي کیدلی شي له منځه لاړې شي. په مختلفو روابط، یعنی د نشایستې په داخل کې ګلوکوزونه چې د ګلایکوزیډیک رابطې په واسطه باندې یو ځای شوي دي، د امایلیز په واسطه باندې دغه رابطې له منځه تللی شي، د اسید په واسطه باندې دغه رابطې له منځه تللی شي، د قلوي په واسطه باندې دغه رابطه له منځه تللی شي، او بالاخره په همدغه شکل باندې نشایسته تجزیه کیږي او میټابولیزم باندې رسیږي. هغه محصولات چې د نشایستې له تجزیه کېدو څخه یا له کټابولیزم څخه په لومړي قدم کې ترلاسه کیږي، ډیکسټرین ورته وایي چې خپله د ګلوکوز یوه سلسله ده. همدارنګه لیمیټ ډیکسټرین دی چې هغه هم د ګلوکوز یو پولیساکارایډ نشو ورته ویلی، یعنی په ګڼ تعداد سره ګلوکوز وي. همدارنګه مالټوز چې یو ډایساکارایډ دی، دغه هغه محصولات دي چې د نشایستې د تجزیې په لومړي قدم کې له هغې څخه ترلاسه کیږي، او بیا وروسته دا ټول په مختلفو مراحلو کې د مختلفو انزایمونو په واسطه باندې چې د میټابولیزم په برخه کې په هغې باندې په مفصل شکل سره غږېدلی شو، د امایلیز انزایم په واسطه باندې اصلا په وجود کې ټوټه کیږي. نشایسته مختلفې سرچینې لري. موږ وویل چې د نباتاتو ذخیروي خواړه دي او انسانان هم له هغې څخه ګټه اخلي. دا چې په نباتاتو کې
جوړیږي د هغه مرحله یا هغه پروسه چې د فوټوسنتز په نامه باندې یادېږي په هغې کې دا تولیدېږي. په پاڼو کې شتون لري، په ساقه کې شتون لري، په ځینې نباتاتو په ریښو کې شتون لري، د ځینې نباتاتو په میوو کې شتون لري، د ځینې نباتاتو په تخم کې شتون لري، د ځینې نباتاتو په دانو یا غلو دانو کې هم کېدلی شي شتون ولري. مثلا په کچالو کې کېدلی شي شتون ولري چې یوه ریښه ده اصلا، یا ځینې وخت کې ساقه. مختلف حالاتو کې جوار مثلا په جوارو کې دا لیدل کېږي، په وریجو کې نشایسته لیدل کېږي، په غنمو کې نشایسته لیدل کېږي. دا هماغه مختلف ډولونه او حالات چې موږ یې مثالونه په ورکولی شو د هغې څخه. یو څه چې باید په هغې باندې پوه شو، ډېره مهمه ده، هغه څه به وي؟ ګورئ که چیرې موږ دغه انځور ته پام وکړو، دا ګلوکوز دی، د ګلوکوز مالیکولونه دي یو له بله سره یو ځای شوي دي. موږ په تېره درسي ویډیو کې وویل چې که چیرې یو پولیساکراید د مونوساکرایډونو څخه جوړ وي، د همغه مونوساکراید څخه چې دا پولیساکراید جوړ دی، د هغې مونوساکراید په آخر کې د ان کلمه راوړو، د هغې پولیساکراید نوم کېدلی شي. دا چون یو پولیساکراید دی ځکه ارتباط لري، دوام لري، البته دا رابطې یعنې مونوساکرایډونه نور هم شتون لري، د ګلوکانز په نامه باندې یادېږي. هدف څه شی دی؟ هدف دا دی چې اصلا نشایسته دوه برخې لري. که چیرې موږ د نشایستې جوړښت په نظر کې ونیسو، په ټوله کې مو وویل چې د ګلوکوزو څخه جوړ دی. ولې دغه د ګلوکوزو موجودیت په دوو بڼو باندې هلته شتون لري، یا نشایسته له دوو زنجیرونو څخه جوړه ده. یو زنجیر یې په د امایلوز په نامه باندې یادېږي چې تقریبا د نشایستې له 14 تر 20 سلنه پورې برخه هغه د امایلوز زنجیر څخه جوړه ده. مثلا که چیرې موږ 100 ګرام نشایسته ولرو، له دې 100 ګرامو څخه به یې د 14 تر 20 ګرام پورې، چې عموما 20 ګرامه ریفرنسونه وایي، ولې ځینې ریفرنسونه له 14 تر 20 وایي، له 14 تر 20 ګرامو پورې به امایلوز پکې وي. پاتې به څه وي؟ هغه په همدې درسي ویډیو کې وایو. امایلوز دا د هم د ګلوکوزو څخه جوړ دی، ولې دا یو زنجیر دی، مستقیم زنجیر دی، کوم شاخه نه لري، کوم برانچ نه لري، ساده زنجیر دی. په دغه شکل باندې ویني متوجه ګلوکوز یو له بل سره یو ځای کېږي. هغه رابطې چې دلته شتون لري د الفا 1 ګلایکوزیډیکې رابطې دي. الفا 1 په دې معنا باندې چې د الفا ګلوکوز څخه رامنځته شوي دي. موږ الفا او بیټا ګلوکوز لرو چې د الفا او بیټا په بحث کې مو لوستی دي. د الفا ګلوکوز په واسطه باندې د ګلایکوزیډیک رابطه رامنځته شوې ده، او د یو ګلوکوز لومړنی کاربن چې موږ ویلي وو، که مو په یاد وي چې ګلایکوزیډیک رابطه چې کله جوړیږي نو حتما د ګلوکوز یا د کاربوهایدریت یا د کیټون ګروپ یا د الډیهاید ګروپ حتما په هغه کې شامل دی. البته د یو مونوساکراید که چیرې دوه مونوساکرایډونه د ګلایکوزیډیک رابطې په واسطه باندې یوځای شوي وي، حتما یو مونوساکراید د هغې د کیټون ګروپ یا د الډیهاید ګروپ په رابطه کې مصروفه دی. دا مو د ګلایکوزیډیک رابطې درسي ویډیو کې دا لوستي. نو دغه زنجیر یا د امایلوز زنجیر چې تقریبا د نشایستې له 14 تر 20 سلنه جوړوي، د ګلوکوز یو زنجیر دی، خاخ نه لري، کومه شاخه نه لري، او د الفا 1 الفا یعنی الفا ګلوکوز 1 په دې معنی چې د یو ګلوکوز لومړی کاربن د بل ګلوکوز څلورم کاربن یو له بل سره ګلایکوزیډیک رابطه جوړوي او دغه شکل باندې یو زنجیر جوړوي او امایلوز رامنځته کیږي. دا چې دغه رابطې دلته شتون لري، نو دا رابطې د دې لامل کیږي کیمیاوي برخې ته فعلا ځکه نه داخلېږو چې درسي ویډیو مو اوږدېږي. دا دې ته یوه ځانګړنه ورکوي چې دغه زنځیر خپل ځان ته
یو هلیکل په شکل باندې یا دغسې یو جوړښت ځان ته ونیسي چې تاو ګرد جوړښت د سپرنګ په شکل باندې یا د فنر په شکل باندې یو جوړښت ځان ته نیسي او په هره دوره کې دا یوه دوره چې پوره کیږي دې کې شپږ دانې ګلوکوز یا شپږ مالیکول د ګلوکوز مثلا دا یو مالیکول دا بل مالیکول دا بل دا بل دا بل په هره دوره کې شپږ مالیکول د ګلوکوز شتون لري او هغه د هایدروکسیل ګروپ چې دلته شتون لري دا پورته خواته یعنی بهر خواته پاتې کیږي په امایلوز کې البته یو ترتیبات تکراروم ترڅو مغلق نشي وګول امایلوز زنجیر دی ترمنځ د ګلوکوزونو ترمنځ الفا یو څلور ګلایکوزیډیک رابطې دي ولې دغه زنجیر د مختلفو عواملو له امله ځان ته دغه د فنر په شکل باندې یو جوړښت نیسي او د فنر په هر حلقه کې په یو دوره کې مثلا لدې شروع ده یو دوره په داسې شکل باندې شپږ مالیکول د ګلوکوز دلته شتون لري همدارنګه د فنر بیرونی برخه چې کومه ده بهرنۍ برخه په بهرنۍ برخه کې د هایدروکسیل ګروپونه قرار نیسي ځکه هغه هایدروفیلیک برخه ده د اوبو سره جوړه په اوبو کې منحل ده ولې داخلي برخه هایدروفوبیک خاصیت ځان ته نیسي چون هایدروکسیل ګروپونه په اوبو کې منحل دي او هغه بهر شکل ځان ته نیسي یعنی که چیرې موږ تاسو یو سپرینګ په نظر کې ونیسو د سپرینګ داخلي برخه هایدروفوبیک ده او بیرونی برخه د سپرینګ یا د فنر هایدروفیلیک ده ځکه هایدروکسیل ګروپونه چې کوم په ګلوکوز کې موجود دي هغه بهر خواته قرار نیسي او ځای نیسي همدغه لامل دی چې د نشایستي په انحلالیت باندې تاثیر کوي چې په همدې درسي ویډیو کې ور باندې غږیږو نو په دغه شکل باندې دا ځان ته قرار نیسي خپل د امایلوز یو ځانګړنه ده چې د ایودین سره تیز آبي رنګ هم دغه رنګ چې لیکل شوی تقریبا باندې یا تر دې هم یو اندازه تیز یو کمپلیکس جوړوي که چیرې د ایودین یو څو څاڅکي د امایلوز یا په ټوله کې د نشایستي البته هغه ته د ایودین محلول ورلاوه شي د نشایستي محلول ته چون امایلوز په نشایسته کې شتون لري د امایلوز د ایودین سره یو ځای کېږي او تیز آبي رنګ جوړوي چې ډېری وخت د حرارت په ورکولو سره هغه بیرته له منځه ځي چون هغه رابطې چې د ایودین او د امایلوز د زنځیر ترمنځ رامنځته کېږي ضعیفه رابطې دي همدارنګه دوهم ځانګړنه د امایلوز ده چې په ټوله کې د امایلوز زنځیر له 0 تر 5000 پورې البته دلته غلط نوشته شوی دی له 0 تر 5000 مالیکول د ګلوکوز لري او هیڅ برانچ نه لري یعنی ټول په یو زنځیر په شکل باندې دی دا چې مخکې مو وویل چې د داخلي برخه هایدروفوبیک ده یعنی په اوبو کې غیر منحل ده په همدې اساس کله چې اوبه یخې وي په درست شکل سره پکې نه حلیږي او رسوب کوي همدارنګه نشایسته موږ وایو چې له دوو برخو څخه جوړه ده یوه برخه یې هغه زنځیري برخه وه چې ومو لوستله او د امایلوز په نامه باندې یادېدله ولې که چیرې دغه انځور ته متوجه شو ګورو چې دا یو زنځیر په دې شکل باندې لري داسې ولې دلته ګورو چې یوه شاخه یا یو خاخ له دې څخه بیل شوی دی ګورئ دلته یو خاخ ورڅخه بیل شوی دی یا دلته هم یو خاخ ورڅخه بیل شوی دی او په همدې شکل باندې دا مخکې ځي دوام پیدا کوي نو د نشایستي په داخلي جوړښت کې له 80% تر 80% پورې د امایلو پیکټین یو بل مالیکول دی هغه پکې شتون لري یعنی که چیرې موږ نشایسته راواخلو 100 ګرامه د دې 100 ګرامو نشایستې له 14 تر 20 ګرامه به امایلوز وي چې په تیر سلایډ کې ور باندې وغږېدلو او له 80 تر 80 ګرامه پورې به امایلو پیکټین وي امایلو پیکټین هم د ګلوکوز څخه جوړ دی د امایلو پیکټین او د امایلوز توپیر په دې کې دی چې د امایلوز جوړښت د زنځیر په شکل باندې وو او د ګلوکوز ترمنځ رابطه د الفا 1 او 4 ښه متوجه اوسئ چې دا موضوع مهمه ده ولې امایلو پیکټین دا هم د ګلوکوز څخه جوړ دی ګلوکوز یې یو له بل سره د
ګلایکوزیډیک او د الفا ګلایکوزیډیک رابطې پکې شتون لري. فرق د امایلوز سره دا دی چې دا دوه ډوله جوړښتونه لري. یو دا دی چې زنجیري شکل هم په خپل ځان کې لري او بل شاخې لري، خاخې لري، یعنی چې څو ګلوکوزونه تکرار شي، مثلا 40 نه تر 13 ګلوکوز په یو زنجیر کې راشي، هلته له دې څخه یو بله شاخه جدا کیږي او هغه بیا یو زنجیر ځان ته نیسي تر 40 تر 13 ګلوکوز پورې، بیا هلته یو بله شاخه رامنځته کیږي او بیا یو زنجیري جوړښت ځان ته نیسي. په راتلونکي سلاید کې تصویرونه په وینو یو څه به ان شاء الله دا موضوع نور هم واضح شي. نو هغه د زنجیر په شکل او امایلوپیکټین زنجیر نه دی، دا شاخه ډوله جوړښت لري. فرق دا دی هلته یوازې الفا یو څلور رابطې وي، دلته هم الفا یو څلور رابطې شتون لري او هم الفا یو شپږ رابطې شتون لري. هغه ګلوکوزونه چې یو له بل سره په زنجیر کې یو ځای وي، په زنجیر شکل باندې وي، هلته ګلوکوز مالیکولونه ګورل ته واضح شوی دی. د الفا یو او څلور ګلوکوز رابطې دي، د ګلوکوزونو ترمنځ کومه ګلایکوزیډیک رابطه د الفا یو څلور. ولی په هغه ساحه کې ګورل ته یو شاخ له دې څخه بیلیږي یا دلته یو شاخ له دې څخه بیلیږي، یوازې په همدغه نقطه کې الفا یو شپږ رابطه ده. بیا چې دا زنجیر کله طول پیدا کوي په بل شاخ کې، بیا دا زنجیر د الفا یو څلور رابطو په واسطه باندې ګلوکوزونه یو له بل سره یو ځای کیږي. یوازې همغه نقطه چې هلته شاخه بیلیږي او رامنځته کیږي، همدغه یوه اړیکه د الفا یو شپږ ده چې په راتلونکي سلاید کې له تصویر په واسطه باندې لا ښه واضح کیږي. هدف دا دی چې امایلوپیکټین او امایلوز فرق دا دی چې امایلوپیکټین یو زنجیر دی، فیصدي کمه ده، یوازې الفا یو څلور رابطې لري. امایلوپیکټین فیصدي ډیره ده په نشایسته کې، د الفا یو څلور او همچنان الفا یو شپږ رابطې پکې شتون لري او یوازې زنجیر مستقیم نه دی، شاخې هم له ځان سره لري. ورپسې دا موضوع چې څرنګه دا ګرانولونو ته تبدیلیږي، دې باندې هم دلته بحث کوو. البته دغه تصاویر ډېر واضح نه دي. ګورئ که چیرې موږ امایلوپیکټین په نظر کې ونیسو، ګورئ دغسې یو جوړښت لري، مثلا دا زنجیر دی، داسې یو شکل لري، دا زنجیر دی، ولته یوه شاخه له هغې څخه بیله ده. دا چون یو شاخه ډوله جوړښت دغسې یو جوړښت ځان ته نیسي. توجه یې؟ ولې که چیرې همدغه امایلوپیکټین د لاندې خوانه له دې خوانه وکتل شي ورته، دا به د یوې ګردې دانې په شکل باندې ښکارېږي. یا مثلا دا وګورئ، دا تقریبا یو غونچه او داسې یو جوړښت دی وږي په شکل باندې. که چیرې دا په ټوله کې موږ وګورو د یوې دانې په ډول باندې ښکارېږي، انځور کې خو ډېر لوی ښکارېږي. ولدا چې ګلوکوزونه یو ځای شوي شاخې د مختلف جوړښتونه، ولې که چیرې په ټوله کې وګورو یا خصوصا له دې خوا وګورو، دا به یوه دانه ښکارېږي. نو له همدغې امله نشایسته یو ګرانولي جوړښت دی. یا مثلا امایلوز هم په همدې شکل باندې، چون هغه د فنر جوړښت لري. کله چې موږ فنر ته د پورته خوانه وګورو، هغه د یوې ګردې حلقې په ډول باندې ښکارېږي. چون امایلوپیکټین هم ورسره ګډ دی، نو هغه تشه حلقه نه ښکارېږي، ډک دانې په شکل باندې ښکارېږي. نو همدغه لامل دی چې نشایسته د ګرانیول په شکل باندې یا د دانو په شکل باندې که چیرې د مایکروسکوپ لاندې وکتل شي، په دې شکل باندې ښکارېږي. ومویل چې که چیرې وغواړو نشایسته تشخیص کړو، د ایودین محلول ورسره یو ځای کوو، هغه ځان ته آبي یا تیز شین رنګ نیسي، چې وجه هم د امایلوز شتون دی چې د ایودین مالیکول سره یو کمپلیکس یا مغلق جوړوي. دا د نشایستې په اړه، او البته نشایسته ډېر مهمه ده. موږ په مختلفو محصولاتو کې کارو، همدارنګه په خوراکي توکو کې، خصوصا هغه د فیرني پوډر چې په بازار کې پیدا کیږي، هغه هم نشایسته ده. په دوایي محصولاتو کې موږ له هغې څخه ګټه اخلو، په مختلفو محصولاتو کې له هغې څخه ګټه اخیستل کیږي، مثلا په کاسمیټکس کې له هغې څخه ګټه اخیستل کیږي، په نورو حالاتو کې له هغې څخه ګټه اخیستل کیږي. یوه خبره باید له یادې ونه باسو، تکراروم یې، په عادي حالت کې په اوبو کې غیر منحل ده، په یخو اوبو کې
البته کله که حرارت ورکړل شي په اوبو کې هم حلیږي. دا د نشایستې په اړه باندې یو څه معلومات وو. چیرې پوښتنه لرئ، سوال لرئ، کولی شئ سوال مو له موږ سره شریک. مننه کوو ستاسې له پاملرنې.